ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. د شمشاد رادیو ټول مینوالو او د تفسیر او ترجمه ټول قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعدن زه عبدالاحد خاکسار د تفسیر او ترجمه دغه برنامه ستاسو حضور ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ او د صحت جامه پتن ولرئ او ورځ مو په خیر پیل کړی وي. عزتمندو زمونږ ترجمه د الحمدلله رب العالمین صرف د الحمدو په د یوې جملې باندې شوی وه. رب العالمین جل جلاله په سورة فاتحه کې د توحید دلائل او د توحید ولولې بیانې د قرآن عظیم الشان ټول مضامین په دې کې انغښتلي دي. په دې کې د هغې بیان اجمالی راغلی دی او تفصیل باندې قرآن عظیم الشان نور غږیږي. د سورة فاتحه فضائل او مسائل ډیر دي. کوشش به دا وي چې په لنډو الفاظو کې زستا سے حضور ته دې د پاره وړاندې کوم چې تاسو هم د دینه اخذ وکئ او څه یاد کئ. اولا لفظي ترجمه وا د سورة فاتحه مبارکه د دغه آیاتونو وکړو، بیا به ان شاء الله تفصیل ته ورسته راځو. الحمدلله جن سے ثنا صفت ثابت دا اللہ لرا رب العالمین چی تربیت کا ان کے دا عالم، رب العالمین تربیت کا ان کے دا عالم، الرحمن الرحیم عام مہربان و خاص مہربان، مالک یوم الدین مالک دورز دا جزا. دا عام ساده ترجمه او چې زمونږ ګران اوریدونکي په مقصد باندې پوه شي نو هغه به داسې ووایو الحمدلله جنس ثنا صفت چې څومره دي دا ثابت دي الله د پاره. ولې ثابت دي ورته؟ رب العالمین تربیت کوونکی د عالم، الله تربیت کوونکی دی که نه؟ نو تربیت چې زموستا کوي نو ثنا او صفت داسې ذات لرا لایق ده چې مونږ تاسو کو. الرحمن الرحیم بل په صفاتو د رب العالمین جل جلاله کې دا دی چې خاص مهربان، عام مهربان او خاص مهربان. عام مهربان او خاص مهربان دا بل صفت دی د رب العالمین جل جلاله. ځکه انسان چې د رب العالمین جل جلاله احسانات ګوري، د الله انعامات ګوري چې په انسان باندې الله کړي نو بے اختیار دخلی نه دا صفات راوزی. عام مونږ تاسو کو ګورو یو انسان کا در سره احسانو کی، یو انسان کا تا سره خېګړو کی نو داغه انسان صفت بے اختیار دے په جواب باندې جاری وي. کته غواړي کنه غواړي خزړه دے داغه انسان مدح کول غواړي نو دا د رب العالمین جل جلاله هغه کامل صفت دی چې په دنیا کې انسانو کو چې رحمان او رحیم دی رب العالمین دی د ثنا لایق دا ذات دی کنه. مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی. ځکه د ورځې د قیامت اختیارم یوازې الله سره دی. یا په معنا دراتلو د اعتبار سره چې د قیامت دراتلو باره کې انسان اقرار کوي سوای قیامت بل څوک نشي راوستلی مگر رب العالمین جل جلاله. اختیار او قدرت د الله په قدرت کې دی. او یا په بل معنا باندې ورځ د قیامت کې که انسان بخي یا ورته بخنه کوي یا ورته عذاب ورکوي نو پکې اختیارمند دی ځکه چې مالک دی. نو مالک خو اختیار لري. مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا. دا ټول صفات د الله تعالی دي. یعنی مخکې دا ټول صفات چې اوس بیان شو مخکې پکې حکم لګیدل هغه شوي دي په ثابتون کې الله تعالی د پاره ثابت کړي. لکه مونږ ویل الحمدلله ثنا او صفت ثابت ده الله د پاره. نو رب العالمین ربوبیت هم ثابت دی الله د پاره رب دی. رحمان او رحیم عام مهربان هم دی د الله، عام مهربان دی د الله تعالی او رحیم دی خاص. دا زمونږ د عام فهم او د عقل راوستو د پاره چې په پوه شو. نو الحمدلله علماء کرام لیکي الحمدلله ذکر رب العالمین روړه چې حمد دا د ثنا او صفت د پاره استعمال ولې شي او شکر چې د دایرانه وستنو ولې
جواب بیرته علماء کرام داسې کوي وای چې شکر د نعمت په بدل کې کیږي او حمد چې دی دا د نعمت نه بغیر. نو رب العالمین جل جلاله زکه حمد راوړه چې کما در باندې انعام کړی کني کړی زما حمد او زما تعریف پکار دی چې ته وکړي. بیا ورپسې لفظ راځي رب العالمین، پالون کې د عالم، د ټول عالم پالون کې دی، تربیت کوي. رب ستوي تربیت کننده، سوچ ستا تربیت کوي. نو دلته یو اعتراض راځي، هغه اعتراض دا دی چې الله کا تربیت کوي صحیح ده، نو انسان هم تربیت کوي، باید چې د انسان صفت مش. نو جواب امام فخر الدین الرازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې کوي، هغه د دې و فرقونه ذکر کړی دي چې د الله په تربیت کې او د انسان په تربیت کې ډېر فرق دی. صرف یو څو ذکر کو چې هغه زمونږ استادو هغه پوهه کې راشي او ګران اوریدونکو په دې باندې پوه شي چې د الله او د مخلوق په تربیت کې څه فرق دی. اول فرق فخر الدین الرازی رحمت الله علیه داسې ذکر کوي چې انسان تربیت کوي د څه غرض د پاره او الله تربیت هغه بے غرضه کوي. انسان چې څه کوي د غرض د پاره، الله یې بے غرضه کوي. ولی انسان کده بچی تربیت کوي د پاره کوي چې راتلونکي وخت کې مې خدمت وکي، راتلونکي وخت کې راته پکار شي کنه. او کورور دورور تربیت کوي نو د دې د پاره کوي مقصد پکې داوي چې سبا مې عزت او احترام لري. خزکه چیرته د بچی خدمت کوي نو د پاره کوي چې یارانه خاون په دې باندې خوشاله شي، یا مې اولاد د سبا تراته ونوایي چې مورې تاسو ما صحیح تربیت نه دی کړی. او انسان همیشه د پاره مغرض وي، د غرض د پاره یو کار کوي. د رب العالمین جل جلاله تربیت بے غرض ده. ولی د الله تعالی په دغه تربیت کې څه غرض دی چې زمونږ استادو تربیت کوي؟ نه الله مونږ ته محتاج دی او نه براته محتاج شي، نه الله خدمت ته ضرورت لري نه به خدمت ته ضرورت پیدا شي. نو چې نه پیدا کیږي نو د الله تربیت بے غرض شو او د مخلوق تربیت د غرض سره ولګید. دویم فرق دا دی چې د انسان تربیت خاص وي او د الله تربیت عام دی. دام لوی فرق دی. انسان کا تربیت کوي نو د خاص وي کوي، پلار به د بچی تربیت کوي، ورور به د ورور تربیت کوي، مشر به د کشر تربیت کوي خو یوازې د کشر تربیت به کوي. استاد کا تربیت د شاګرد کوي نو یوازې د امغه شاګرد تربیت به کوي. نو خاص شو څومره د انسان تربیت کومګو تاسو واخلو دا خاص ده. عام تربیت د رب العالمین جل جلاله هغه داسې ده. الله دا نه ګوري چې دا انسان څوک دی، د درشته شته او کنشته تربیت کوي، د هر چا تربیت کوي. حتی چې دوستم کله ورته لاس اوږد کړي نو رب العالمین جل جلاله ور سره جوړه کوي. انسان سره الہ العالمین جل جلاله ډېر لوی احسانات کړي دي او کوي. بل دریم فرق دا دی چې مخلوق تربیت په حساب باندې کوي او الله تعالی تربیت به حساب کوي. کله چې بچی رالوي شي نو پلار ورته وایي بچی ما ستا 10 کاله خدمت کړی دی، ما ستا 10 کاله خدمت کړی دی، ما ستا 50 کاله خدمت کړی دی. نو دا وګوره تربیت په حساب باندې شو. او د الہ العالمین جل جلاله تربیت هغه په حساب نه دی، به حساب دی. نو سورۃ فاتحه کې انسان د دې خبر اقرار کې الله ورته دا طریقه خای زکه حمد او ثنا وایم چې رب العالمین د تربیت عام ده، تربیت بے غرض ده، تربیت بے حساب کوي. نو زکه بے حساب ده الله تعالی د پاره حمد او ثنا وایم. نو د رب العالمین د رب ترجمه پرورش کننده چې ستا پرورش او تربیت کوي. علماء وی تربیت بیا ستوای، جواب کوي تربیت دی توای چې درجه په درجه حد کمال ته انسان رسول شي. دغه تربیت کوونکی ته الله وای درجه په درجه تربیت کوي. رب هغه ته وای چې درجه په درجه تربیت د انسان کوي. دا سینه چې یو ځل قلاره لکه مثال بداسي وایو چې ذهنم په خلاص شي. بچی چې کله پیدا شي نو مور ور سره یو قسم خدمت کوي او یو قسم تربیت کوي. کله چې د کال شي نو بل شان تربیت ده، کله چې د 2 کالو شي نو بل شان تربیت ده. بیا ورته د خبرو طریقه خي بچي داسې خبره وکا، د ماما ده او د کاکا ده په قلاره داسې ورته وای. کله چې د خبرو شي نو بیا ورته د خبرو چل ورته خای، داسې خبره وکا، داسې خبره وکا، داسې خبره وکا. الہ العالمین جل جلاله د انسان تربیت په دغه ترتیب باندې کوي. کومګو تاسو د اسلام مبارک دین مطالعه کو نو داغه تربیت هم دغه څه شوی دی. اسلام ته فوقیت هم ځکه حاصل دی ځکه قران هم تدریجن راغلی دی، د انسانانو د عذر مطابق راغلی. لکه مثال اوله کې الله تعالی حکم د دیو کو شرک نه کوي، د شرک نه بن شي. نو دا خبره چې کله عملی شو
بیا د مونږ خبر راغله هغه سره چلکشان انسانان بلد شو نو رب العالمین جل جلاله ورپسې بیا حکم راولېګا چې اوس د زکات حکم راغی مال کې به زکات ورکړي مثال پته ور بیا ورپسې حکم راغی شراب خشه نه ده بیا ورپسې حکم راغی چې کله مانځه توړاندې کېږي نو شراب مسکا بیا ورپسې حکم راغی مطلق شراب مسکا نو په قلاره باندې که یو ځل ورته ویلې وی چې شراب بند 15 وخت مونځ زکات نو انسان به تښتېدلی وی نو ځکه الله ته د رب لفظ استعمال شوی دی چې رب العالمین دی د رب لفظ چې کله بغیر د اضافت نه راشي نو د الله نه غیر په بل چا باندې اطلاق جایز نه دی ځکه مخلوق خپل تربیت ته محتاج دی نو د بل بس تربیت کی او که اضافت بل څه ته وشي نو بیا جایز راځي لکه رب المال رب الدار نو رب پرورش کوونکی توای ځکه حمد او ثنا وایم چې دا رب دی ورپسې بل لفظ دی العالمین عالمین د عالم جمع ده هر شی چې د الله نه ما سوا دی هغه ته عالم وای الله نه ما سوا چې سدي هغه ته عالم وای لکه فضا ده که اسمان ده یا ځمکه ده سیندونه دي ونی دي تیږي دي دا ټول په عالم کې حساب ده ځکه دا ما سوا الله دي دا ټول د الله تعالی نه غیر دي نو دې ته عالم ویلش نو عالمین د عالم جمع ده او علما وای عالم ته عالم ځکه وای چې دا یو علامه ده د الله تعالی په وجود باندې د الله تعالی په وجود باندې دا یو علامه ده د الله تعالی په وجود باندې دا یو علامه ده چې هر څه ته ګورې نو ته به وایې چې دا د الله رب ذوالجلال د وحدانیت دلایل دي بیا ورپسې الله تعالی عالم اونه ویل بلکې جمع ویل عالمین دې کې مطلب څه مطلب د دې دا دی چې جمع ویلا چې څومره عالمین دي د دې ټولو تربیت کوونکی او ساتونکی رزق ورکوونکی رب العالمین جل جلاله دی د دې ټولو عالمین ځکه ویلې جمع علما فرمایي مونږ تاسو ته چې په سترګو دا څه ښکاري مشرق نه مغربه پورې او شمال نه جنوبه پورې دا څه چې مونږ ته ښکاري که لمر دی او سپوږمۍ دا حیوانات دي جمادات دي دا ټول یو عالم دی د دې په مثل او د دې په شمار بې شمیر عالمونه نور هم شته چې د هغې تربیت کوونکی او رزق ورکوونکی الله دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي 40,000 عالمونه الله پیدا کړي دي چې د ځمکه او اسمان د هغې د جملې څخه یو عالم دی سبحان الله دا د رب العالمین جل جلاله په لویوالي باندې دلیل دی مونږ او تاسو ته چې څه پرې سترګو کې ښکاري دا یو عالم دی د دې نه غیر نور عالمونه شته چې هغه لا مونږ او تاسو کتلی نه دي په سترګو اوس که زمونږ او ستاسو دپاره دا کم ساینس تحقیقات کوي دا هر څه کوي بیا هم د انسان وس او طاقت او توان کم دی د اله العالمین جل جلاله لویه خدایی دا په زرګونو عالم پکې پراته دي او د دې ټولو تربیت الله کوي بعضې عالمان وایي چې 80,000 عالمونه الله تعالی د دې عالم نه غیر پیدا کړي دي د دې عالم نه غیر الله تعالی 80,000 عالمونه نور پیدا کړي که داسې پسې تحقیقات وشي د علما کرامو اقوالو کې نو په زرګونو عالمونه به ثابت شي او که څوک دا شبهه کوي دا شک کوي چې په خلا کې انسان ژوند نشي کولی نو دا نور عالم به څنګه هلته ژوند وکړي نو د دې جواب تفسیر کبیر کې چونکه فلسفی عالم دی د دې جواب کوي امام فخر الدین الرازی رحمت الله علیه د دې جواب کوي او ضروری نه ده چې ټول عالمونه د انسان غوندې طبیعت لري او اکسیجن ته د ضرورت ولري الله کولی شي چې په هغې فضا کې د هغې هوا مطابق هغې دپاره همغسې طبیعت والا مخلوق پیدا کړي دا الله ته ګرانه نه ده الله په دې باندې قادر مطلق دی کولی شي چې هغه عالم هغې دپاره هغه فضا هغسې جوړه کړي او دا څه لرې خبره نه ده رب العالمین جل جلاله کولی شي دا د رب العالمین جل جلاله کار دی او په دې کې د انسان عقل کار نه کوي ما په خپل اشعارو کې هم صدا د الله تعالی توحید بیان کړی عالمونه دې پیدا کړه ښکلي ښکلي عالمونه دې پیدا کړه ښکلي ښکلي د دې ټولو مربي او خالق ته رنګارنګ دې ورله جوړ کړه طبیعتونه رنګارنګ دې ورله جوړ کړه طبیعتونه عجیب ذاتي او عجیب رازق ته الله د عجیب کمالاتو خاوند دی د دې دپاره چې ستاسو ذهن ته دا خبره ښه ښکته شي او تاسو په هغې باندې پوه شئ چې څنګه هغې هوا دپاره به الله هغسې مخلوق پیدا کړي نو یو دوه مثالونه وایم چې په هغې باندې ستاسو ذهن راخلاص شي اولنی مثال دا دی
د انسان طبیعت دا نه دی چې په خټه کې دننه زندگیو کی او یا تا هغه په خټه کې دننه کې او سورز بعد راوباسي او هغه به ژوندې وي، دا امکان نه لري. ځکه د انسان طبیعت داسې نه دی، مګر الله سه مخلوقات داسې پیدا کړي چې هغه په دې خټه کې زندگی کوي. لکه مثال په تور باندې څوک ورته چندخ وي او څوک ورته بقا وي. کمال الدین دمیری رحمت الله علیه د دې باره کې وایي چې که تاسو سوچو کوئ دغه 3 میاشتې د یخ کې عموما بقاګانې ورکي، نو وایي دا چیرته ځي؟ ځکه دا خو اوبو ته ضرورت لري او اکثره دا بقاګانې اوبو کې هم نه ښکاري. که تاسو سوچو کوئ او ویې ګورئ، وایي دا چې کله دغه یخه هوا راوالوځي د سیند په غاړه چې کومه خټه ده، دا هغه خټه کې دننه شي او 3 میاشتې هلته پټئ، وروسته د 3 میاشتو نه بیا راوځي. اوس که انسان دغلته وردننه کې، نو امکان لري چې 5 دقیقو کې دننه ساه ورکي. خو د بقا په دې پوستکي کې الله تعالی داسې کمال ایښی دی چې د دې خټې نه هماغه پوستکی خوراک اخلي او بدن ته رسوي. بل الله تعالی په دې پوستکي کې کمال دا ایښی دی چې د همدغې خټې نه هوا جوړوي او هغه هوا د دغې چندخې پړپوسته وردننه کېږي. د دې مزاج الله دغسې جوړ کړی، طبیعت الله داسې جوړ کړی چې دا په خټه کې دننه دی مګر ژوندی دی. تاسو معلوماتو کې وی ګورئ. یا بل مثال، انسان په اوبو کې 10 دقیقې وخت نشي تیرولی، مګر ماهی هغه پکې خپل عمر تیروي. که ماهی د اوبو نه را بیرون کې، نو 5 دقیقې ژوندی نشي پاتې کېدی. او که انسان د اوبو کې وردننه کې، نو هلته ژوندی نشي پیدا کېدلی، ژوندی پکې وخت نشي تیرولی. ولې؟ طبیعتونه جدا جدا دي. نو رب العالمین جل جلاله هغه داسې یو ذات دی چې هغه طبیعتونه مختلف د انسانانو او مختلف د حیواناتو جوړ کړي. الرحمن الرحیم، عام مهربان او خاص رحم کوونکی دی. عام مهربان او خاص مهربان دا د الله تعالی نور صفتونه دي، په دې کې مبالغې پرتی دي. دا دوانه صيغې د مبالغې دي. ډیر رحمان دی، ډیر رحیم دی. بعض خلک دا تکرار د بسم الله الرحمن الرحیم غني، دا تکرار نه دی، دا د سورۃ فاتحه جز دی. دا د رحمت خداوندی جل جلاله کمال سرګندی او دې طرف ته اشاره معلومیږي چې د ټول مخلوق تربیت کوونکی او ذمہوار دی او د هغې تربیت په خپله ذمہوارۍ باندې اغستی دی. خو چې دا ذمہواري باندې اغستی دا د چا نه مجبوره نه دی، دا یې په خپله خوښه اخستی دی. علما لیکي که دا ټول کائنات نه د الله تعالی په خدایۍ کې څه فرق نه راځي، او که دا ټول کائنات موجودي، نو رب العالمین جل جلاله باندې پیټه نه جوړیږي. ځکه الله تعالی په آیت الکرسی کې وی ولا یؤوده حفظهما، د دې اسمان او د عرش ساتنه الله تعالی نستومانه کوي. نو په دې کې چې کوم مخلوق هم پروت دی هغه هم نستومانه کوي. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا دی، اختیار دی ورسره. لفظ د مالک د ملک نه مشتق دی، معنی دا ده چې په هر څیز داسې قبضه کول چې په هغې کې د تصرف کولو جائز قدرت لري، هېڅوک یې مخې ته نشي راتللی. خو که موږ تاسو د مالک یوم الدین کې وګورو، دې کې تصریح نشته. الله مالک دی، خو د څه شي؟ مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د جزا، خو د څه شي مالک دی؟ هلته علما لیکي دې کې تصریح ځکه نه ده شوې، اشاره عموم ته ده. په ورځ د قیامت کې د هر څیز واکدار او متصرف الله دی. که بخنه کوي، که عذاب ورکوي، که جهنم ته لیږي، که جنت ته لیږي، که بخي او که انسان په عذاب باندې معذب کوي، هغه د الله اختیار دی. دنیا کې الله تعالی د هر څیز مالک دی. دا د الہ العالمین جل جلاله په صفاتو کې یو صفت دی. دیو جنا یو شاعر ډیر ښه ترجمه کړي، لکه زمونږ استاسو ذهن کې دا راځي چې ولې دا انسان خو مالک دی، اختیار لري. نو هغه ډیر ښه جواب کوي او در حقیقت مالک هر چیز خداست، در حقیقت مالک هر چیز خداست، این امانت چند روز در نزد ماست. وی په حقیقت کې د هر چیز مالک رب العالمین جل جلاله دی. دغه امانت مونږ ته راکړی، نو یو څو ورځو دپاره اختیار لرو، یو څو ورځو دپاره زمونږ ملکیت دی. د انسان ملکیت مجازي دی، دی مالک مجازي دی، مالک حقیقی الله دی. بل دا چې دنیا دارالعمل دی. دا مالک یوم الدین چې راغی د دې وجه دا ده چې دنیا دارالعمل دی، دلته عمل پکار دی. الله تعالی په دې آیت کې اشاره کوي چې اجر او مزدوری به دنیا کې نه غواړي، د دې اجر او مزدوری به قیامت کې درکوم. یو سړی به وایي دا ولې دلته ولې پوره نه راکوي؟ نو د انسان عقل هم دا نه مني. کله چې یو سړی کار ته راشي او هغه خبره وکړي چې زه دلته نوکري والم، نو چې میاش خدمتو کی میاش بعد خپل تنخواه اخلي، او دا خبره مسلمه ده، ټولې مني. مزدور کار چې مزدوری کوي، نو چې ټول ورځ مزدوری کوي، مازیګر خپل هغه
حصہ واخلي او بیا لاړ شي. دغسې د انسان ژوند هم دی، کله چې انسان پوره مزدوري وکړي نو بیا د هغې اجر ورته الله تعالی ورکوي. بل په دې مالک یوم الدین کې الله تعالی اشاره وکړه یوې خبرې ته، د انسان 3 حالات دي: ماضي، حال، مستقبل. ماضي هغې ته وایي چې تېره شوي، هغه ورځې تېرې شوي. حال دې ته چې کم روان دی اوس. مستقبل راتلونکي ته. نو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم کې ورته د ماضي خبر ورکه او د حال خبر ورته ورکه، یعنی چې ته په ماضي او حال کې الله ته محتاج او په مالک یوم الدین سره ورته دې کې اشاره وکړه چې بنده راتلونکي وخت او ژوند کې ګوره ته بیا هم الله ته محتاج. او د دغې ورځې تفصیل، د ورځې د قیامت تفصیل رب العالمین جل جلاله خپله کوي. قرآن عظیم الشان کې راځي په سورة مومن کې: یوم هم بارزون لا یخفى علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سریع الحساب. یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، په هغه ورځ چې ټول خلق به د الله تعالی په وړاندې رامخکې شي چې د دوی هیڅ خبره به د الله تعالی نه پټه نه وي. هر عمل که دوی کړی وي نو رب العالمین جل جلاله به د هغې اجر ورکوي، او که چېرته بد عمل یې کړی وي د هغې سزا به رب العالمین جل جلاله ورکوي. دا د اله العالمین جل جلاله کامل اختیار دی. په ورځ د قیامت کې که انسان بخي او که انسان ته بخنه نه کوي، دا د اله العالمین جل جلاله خپله خوښه ده. ځکه ورځ د قیامت کې به دی آواز هم وکړي: لمن الملک اليوم، چا لره ده نن ورځ بادشاهي، د نن ورځې بادشاهي چا لره ده. لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاهي چا لره ده. نو هېڅوک به آواز ونه کړي لله الواحد القهار، الله به بیرته جواب ورکړي چې هغې ذات لره دی چې یو دی او قهار دی. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، نن ورځ به هر چاته پوره بدله ورکولی شي د هر هغې عمل چې د کړی وي، ظلم به نشي کولی نن ورځ. ان الله سریع الحساب، بېشک الله تعالی زر حساب کوونکی دی. الله تعالی به ورته د هغې سزا او جزا دواړه به ورکوي. نو ترجمه به داسې تکرار بیکو: الحمدلله، جنس ثنا صفت ثابت ده الله لرا رب العالمین تربیت کوونکی د عالم، الرحمن الرحیم عام مهربان خاص مهربان، مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دا و د نن ورځ د سورة فاتحه د ترجمې حصہ. یو ځل بیا مو په لوی او بخونکي رب سپارم. ورځ مو نیک مرغه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.